د مهمو خبرونو سرټکی د اسلامي امارت د رهبرۍ له لوري د فرامینو پر بشپړ تطبیق ټینګار، د عامه روغتیا وزارت د سرپرست سره د آغاخان بنسټ د مسؤلینو کتنه، پاکستان د کډوالو د ایستلو پر پریکړې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ اندېښنه، او په جنوبي وزیرستان کې د بمي چاودنې له امله 14 کسانو ته مرګ ژوبله. د واک تلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن پنجشنبه د زمري 14مه. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اسلامي امارت رهبر کندهار کې د دغه ښار د 15 حوزو علما او د سیمه ییزو مسؤلینو یوې غونډې ته ویلي چې د اسلامي امارت ټول قوانین او حکمونه د شریعت پر بنسټ دي او په خبره یې له شریعت سره سم د پلي کولو بېلابېل پړاوونه یې د علماو له لوري په کره توګه څېړل کیږي. شیخ هیبت الله خونزاده له علماو غوښتي چې مسؤلینو ته هم نیکې سپارښتنې وکړي او سمې لارې ته یې راوبولي. د اسلامي امارت رهبر دغه راز ټولنه کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ارزښت ته په اشارې زیاته کړي چې علما باید خلک وهڅوي څو د ږیرې او لنګوټې په څیر خپل صورت او سیرت له شریعت سره برابر کړي. د عامه روغتیا وزارت خبر ورکړی چې د دغه وزارت سرپرست وزیر مولوي نور جلال جلالي د آغاخان بنسټ له پلاوي سره کتلي دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې په دې کتنه کې چې د آغاخان پوهنتون او روغتونونو رئیس ډاکټر سلیمان شهاب الدین د یاد بنسټ د روغتیا برخې رئیس، د افغانستان لپاره د یاد بنسټ مشر او یو شمېر نورو مسؤلینو شتون درلود. د افغان روغتیایي کارکوونکو په ظرفیت لوړولو، د روغتیایي خدماتو او د سرطان برخې ناروغانو په هر اړخیز ملاتړ، د روغتیایي لګښتونو اړوند د مناسبو بیو په ټاکلو او د روغتیا برخه کې په دوامداره همکارۍ خبرې شوې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ یا UNHCR پر خپل ایکس پاڼه په یوه لیکلي بیان کې د پاکستان له هغه پریکړې اندېښنه ښودلې چې پر بنسټ به یې له دغه هیواده د لنډمهاله استوګنې کارت لرونکي افغان کډوال وایستل شي. یاد سازمان د پاکستان له حکومته غوښتي چې هغه افغانان چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري ونه باسي. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې پاکستان د هغه محصلان یا هغوی چې روغتیایي ستونزې لري له ایستلو معاف کړي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروژو دفتر پر خپل ایکس پاڼه اعلان کړی چې په افغانستان کې د 5 میلیونو ډالرو په ارزښت د کرنې پروژه لاسلیک کړې ده. یا دفتر ویلي چې له نړیوال بانک سره یې په افغانستان کې د لمریزې برېښنا په مرسته د اوبو لګولو 6 پروژې لاسلیک کړي دي. سرچینې زیاته کړي چې د 5.23 میلیونه ډالرو په ارزښت دا پروژه په 5 ولایتونو کې د 600 هکتاره ځمکه خړوبه کړي او اوبو ته به دوامداره لاسرسی برابر شي. د سرحدي پولیسو ویاند عبدالله فاروقي ویلي په تیره یوه اونۍ کې د هیواد له هوایي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو 29 کسان د قاچاق، جعلکارۍ او نورو ناقانونه کړنو په تور نیولي دي. ښاغلي فاروقي زیاته کړې چې نیول شوي کسان یې له لومړنیو څېړنو وروسته عدلیې او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي دي. هغه د نیول شویو کسانو د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د اوبو او انرژۍ وزارت خبر ورکړی چې د دغه وزارت سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور د ډاکټر حیات الله عتید په مشرۍ د قطر، ترکیې او افریقایي هیوادونو له یو شمېر پانګوالو سره کتلي. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دې کتنه کې سرپرست وزیر ویلي چې اوس په افغانستان کې د برېښنا د تولید پروژو لپاره له هر اړخه د پانګونې زمینه برابره شوې ده. دغه راز په دې کتنه کې د افغانستان له بېلابېلو سرچینو د برېښنا د تولید پروژو کې د پانګونې پر موضوع بحث شوی او د دې وزارت د پانګوالو ترمنځ
د تخنیکي ټیمونو ترمنځ د همغږۍ ناستو په ترسره کولو ټینګار شوی چې پانګونې د عملي پړاو لپاره زمینه برابره شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د افغانستان خصوصي سکتور او د تاتارستان جمهوریت ترمنځ د تیلو او ودانیزو توکو په برخه کې د 183 میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریزې هوکړې لاسلیک شوي دي. د بغلان د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې تیر کال د 42,647 پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو درملنه شوې ده. د یاد ریاست مسؤلینو د مور او شیدو د نړیوالې اونۍ د نمانځنې په مراسمو کې ویلي چې تیر کال کې 740,101 کسان روغتیایي مرکزونو ته ورغلي چې له دې ډلې یاد ماشومان تر درملنې لاندې نیول شوي دي. د هرات ځایي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د 2 میلیون ډالرو په ارزښت د اوسپنې ویلي کولو یوې کارخونې فعالیت پیل کړی دی. د دغې کارخونې مسؤلین وایي چې دوی کارخونه په ورځ کې د 150 ټنه سیخ تولیدولو ظرفیت لري. د کارخونې مسؤلین وایي چې موخه یې دا ده چې هیواد ته د تازه راستانه شویو افغانانو لپاره یو څه کاري فرصتونه برابر شي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې 299 افغان کډوال د پاکستان له بندخونو آزاد او بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې دغه کسان د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې نیول شوي او له 20 ورځو تر 3 میاشتو پورې په بندخونو کې ساتل شوي وو. د کندوز ولایت د احصایې او معلوماتو ریاست مسؤلین ویلي چې په یاد ولایت کې د روان 1440 مریض کال په تیرو 3 میاشتو کې 9046 برېښنایي او 9326 کاغذي پیژندپاڼو د ویش او نورو اړونده برخو کې خدمتونه وړاندې شوي دي. د مسؤلینو په خبره په یاده موده کې د پیژندپاڼو د ویش له درکه څه باندې 8 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې تیر کال یې په افغانستان کې له 3,000 کورنیو سره د مچیو د پالنې په برخه کې مرسته کړې ده. یاد سازمان ویلي چې په دې پروګرام کې ډیری ګټه اخیستونکې ښځې وې. د دوی په خبره د مچیو پالنه د کورنیو لپاره مغذي خواړه او د پایدونکي عاید سرچینه برابروي، په ځانګړي ډول د ښځو لپاره. د بامیان ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین وایي چې د یاد ولایت په بېلابېلو سیمو کې د نږدې 2 میلیونه ډالرو په لګښت د 12 نویو مخابراتي سایټونو د فعالولو چارې پیل شوي دي. د مسؤلینو په خبره دغه سایټونه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له بودیجې څخه د 1,800,000 ډالرو په لګښت فعالېږي. د راپورونو له مخې د پاکستان د سویلي وزیرستان واڼه ولسوالۍ رستم بازار کې د پاکستانی پولیسو د یوه موټر ترڅنګ چاودنه شوې چې په ترڅ کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې دغه چاودنه د پاکستانی پولیسو د ګزمي موټر ته نږدې شوې ده. سرچینې ویلي چې په ټپیانو کې 2 پولیس هم شامل دي. بلخوا د پاکستان د پوځ میاند هند ته خبرداری ورکړی چې د پوځي برید په صورت کې له پرېکنده ځواب سره مخ شي. احمد شریف چودري د اکونومیست سره په یوې مرکه کې ګواښ کړی چې که اړتیا وي نو پاکستان به د هند له ختیځ نه خپل عملیات پیل کړي. هغه زیاته کړې هند باید پوه شي چې د هیواد هره سیمه یې په نښه کیدای شي. رویټرز خبري اژانس په یوه راپور کې ویلي چې امریکا او سویلي کوریا اعلان کړی چې دواړه هیوادونه به د روان اګست میاشتې له 13 نیټې په لویه کچه ګډ پوځي تمرینات پیل کړي. راپور کې راغلي چې د آزادې اولچې ډال په نوم دغه دفاعي تمرینونه به 11 ورځې دوام وکړي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې د دغه هیواد په سویل کې د یوې پراخې ځنګلي اورلګېدنې له امله یو کس مړ شوی او 9 نور چې پکې څو اورولشونکي هم شامل دي ټپیان شوي دي. سرچینې ویلي چې دغه اورلګېدنه د 3 شنبې په ورځ د اود په سیمه کې پیل شوې. تر دې دمه یې شاوخوا 12,000 هکتاره ځمکه سوځولې. د ځاني تلفاتو ترڅنګ یې درانه مالي زیانونه هم اړولي دي. او وروستی خبر مو هم دا چې د بدني روزنې او اولمپیک ملي کمیټې رئیس احمد الله وثیق ویلي د محمد عثمان په نوم هغه تنکی ځوان له بادغیس څخه کابل ته راغواړي چې په دې وروستیو کې د غوره فوټبال ویډیوګانو پر ټولنیزو رسنیو خپریږي.
ښاغلي وثیق ویلي محمد عثمان به کابل کې د لا ډیرو معیاري تمریناتو په موخه د فوټبال فدراسیون ته ور معرفي کړي. له ملتیا مو مننه، وروستي خبرونه مو همدومره وو.